سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. صدق الله العظيم. سورة البقرة مقصد بیان د څلورو مسائلو: اثبات التوحید، اثبات الرسالت، جهاد و انفاق فی سبیل اللہ تعالی. سورت څلور حصے دی. اوله حصہ صلایتنا په اوله حصہ کې اثبات التوحید ذکر کئی، د باری تعالی وحدانیت چې په ذات او صفاتو کې یک یو دی، شریک نشتا. دا حصہ تقسیم دی په دریو ابوابو. باب اول 60 آیتونه. اول باب کې بیان د فرق ثلاثه کم چې فاتحه کې اجمالا ذکر کی، دلته مفصل داغي بیان کی. باب دوم 21 آیت نه یو کم 40 پوری. په دې باب کې هغه اصل مسله اثبات التوحید، خو په خطاب عام سره د دنیا ټولو خلکو ته وی چې عبدو ربکم، عبادت د رب خپل کوي. کاغه اجزا د عبادت دی یا اقسام د عبادت دی، دا به محض د پاره د یو الله کوي، بل هیچا د پاره به نه کوي. یا دریم باب د دې حصې 40 آیت نه مونږ شروع کړی تر آیت 96 پورې. په دې کې خطابات 6 دي، 6 خطابات او بن اسرائیل خاص کړي دي. مسله پکې ماغه اثبات التوحید دی، خو په خطاب خاص سره چې بن اسرائیل خاص کړي دي. په دې کې کنور خلق نه مني. تاسو خو ځان ته د پیغمبرانو اولاد وای، تاسو خو کم از کم دا مسله د اعبدو ومنئ. تاسو خو وحدانیت د باری تعالی دا قبول کئ. نو په دې باب کې 6 خطابات کئ. اول رکوع تر آیت نمبر 46 پورې بطور تمهید راوړي. تمهید کې 3 اصول ذکر کئ: د یهودیت، تحریف، کتمان د حق و ترک عمل. دا 3 اصول د یهودیت دي چې مونږ خلاصه کې مفصل ذکر کړی دی. او 3 اصول ذکر کئی د پاره د ایمان والو: صبر، صلات و ایمان بالآخرت. پدې کې اول خطاب بن اسرائیل ته ذکر یا بن اسرائیل سره. اول امر ورته اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم. نعم د باری تعالی په خپل ځان را یاد کړي چې څوره نعمتونه در باندې کړي دي. نو مسله د عبودو منئ. بیا دویم امر کوي: واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم. خپل لوز پوره کوي، هغه لوز چې تاسو په لوح محفوظ کې په عالم ارواح کې تاسو الله څخه کړو، او پاغي کې لیکل شوی چې اولاد د آدم هغه د الله سره دا لوز کړي دي چې الله ورته فرمایل: الستو بربکم، ایزستا سرب نیم. نو تاسو ویلو قالو بشک ته زمونږ ربي. نو هغه لوز پوره کوي. نو بیا ورپسې دریم امر هم ویایا فرهبون، خاص زمانه وی ویریږي، یره زمانه کوي. یا څلورم امر وامنو بما انزلت مصدقا لما معکم. ایمان پاغه کتاب راوړي چې ما را لېږلې، داغه کتاب دی چې تصدیق کوي داغه کتب چې تاسو سره دي.
نو د کتب سابقه او تصدیق هم کوي په دې کتاب ایمان راوړي گویا کې تاسو په خپل کتابونو ایمان راوړو او که تاسو وای مونږ په دې ایمان نه راوړو نو دا خو تصدیق تاسو د کتبو کوي نو مطلب تاسو هغه نه منئ نو بیا ورپسې چې څلور اوامر ذکر کړي نو بیا یو نهي کوي ولا تکونوا اول کافر به ایمان راوړی انکار کوونکې نشي په دې باندې غني تاسو د مولیانو په ډلو کې به تاسو اول منکرین د قرآن نشي او بیا ورپسې بل نهي دویم ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا چې تاسو زما په آیتونو پیسې لګي وانخلئ دنیا په غوره نه کوي آخرت لکار وکي انکار مکوي او کار آخرت لکوي نه کی دنیا لا ولا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا آیت باندې مونږه لفظي بحث او معنوي بحث کړي دي هم مفصل او په دې کې دا مونږ ذکر کړی دي چې دا داغیو غلط خصلتو دی يهودو چاغي ود الله پاک په دین د خلکو نه پیسې چندي اغستی نو دا نن په دې مولیانو کې مشته هغه وخت هغه يهود مصداقوس چې څوک داغي په نقش او قدم زی هغه به مصداق او د قران کریم ګڼ شمیر آیات اما تاسو ته ذکر کړی دی په دې مسلې او اثبات ته دا خبره رسیدلې ده چې تمام انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام د آدم علیہ السلام نواله تر نبی علیہ السلام پورې چې آخري پیغمبر دی د ټولو دا یو اعلان دی چې ما اسالکم علیه اجر نه غواړم تاسو نه په دین باندې سم مزدوري صحیح واست تاسو نه غواړو ټولو پیغمبرانو د قیوه داوا و بل اتفاق اجماع د پدی باندې د تمام پیغمبرانو چې په دین به پیسې ناخلو بیا د یو ولی قولم ما تاسو ته ذکر کړه د صاحب یاسین نو که پیغمبران نه مني اولیاء خو مانی کنه د اولیاء خو ډیر زیات تابعداري نو د ولیو مانی چې هغه وی تاسو دغه چاو مانی چې هغه تاسو نه په دین پیسې ناخلي بیا ورپسې مونږ نور آیتونه د قران کریم داسې ولستو چې الله پاک پکې دا ذکر کول چې څوک په دنیا کې په دین د دنیا اشیاء دنیا و ما فیها غوړه کو وای غستو آخرت کې باغله هیڅ برخه نه وي ځکه دنیا کې مزدوری اجر واغست نو د قران ګڼ آیتونه مونږ په دې پیش کړیو سا حدیث مبارک دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باب باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع فرمایله د دې شیزنه حدیث دی د ابن ماجه دارنګ صحیح ابو داود هم دا حدیث راوړي مصنف ابن ابي شيبه هم دا حدیث ذکر کوي صحیح حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم راوی د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دی هغه فرمای وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله چا چې علم حاصل ک هغه علم چې پاغي باندې د الله رضا طلب کول شي یعنی د دین علم قران او حدیث علم لا يتعلم الا ليصيب به عرضا من الدنيا نو دا علم حاصل نه کوم اگر دی د پاره چې هغه ته د دنیا سامان د دنیا پیسې پاغي باندې ملاو شي د دنیا عہده په ملاو شي نو نبی علیہ السلام فرمایل چې چا په دینیت علم حاصل کو چې دی خزای کې نوکر شي خزای کې ورته عہده ملاو شي مدرسه جوړ کی دی پاغي باندې چندي د خلکو ناخلی ځان لپاره کورونه او گاډي اخلي علم دې د پاره حاصل کو نو نبی علیہ السلام فرمایل لم یجد عرف الجنه یوم القیامه پرز د قیامت دا به د جنت بوی هم وانخلی د سپیګمو ته د جنت بوی هم رانشي ولی ځکه جنت دخول د پاره د جنت د حصول د پاره چې کوم علم د حاصل کړو هغه بیا جنت دخول او داغي د حصول د پاره پاتې نشو ځکه هغه د دنیا د پاره حاصل کو یادو ساتي
د دین علم، د قرآن، د حدیث، د پیغمبر، د فقه علم، دا ټول به مونږ حاصلو د پاره د دخول د جنت، د پاره د خروج د عذابونو نه چې الله مونږ د عذابونو نه وباسي، د پاره د رضا د باری تعالی چې الله مونږ نه راضي شي، دی د پاره نه کې دی د پاره چې مونږ په دنیا کې په دې سرکاري نوکری واخلو، 14 یا 18 ګریډ ته پیرا شو، نه کې دی د پاره چې سبا چرته زه په یونیورسټۍ کې لیکچرار پروفیسر ولګېږم، نه دی د پاره چې سبا خلک زما عزت کوي په معاشره کې، ما ته شیخ مفتی او دارنګ القابات راته لګي او خلک زما تعریفونه کوي. نه علم حصول به صرف د پاره د رضا د باری تعالی وي. دغه د حدیث نه ثابتېږي من تعلم علما مما یبتغى به وجه الله، په دې به د الله رب کریم رضا طلب کولی شي، نه کې د دنیا عرض، د دنیا سامان. دارنګ بل حدیث دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ترمذی او امام بهقی ذکر کړی دی. نبی علیہ السلام فرمای من قرأ القرآن، چا چې قرآن ولستو، یتاکل به الناس جاء یوم القیامت ووجهه عظم لیس علیه لحم، چا چې قرآن وې پدی باندې چې پدی د خلکو نه دی خوراکو کی، خلک ورته روټیو کی، خلک ورله پیسې ورکی، دی د پاره قرآن وې. نبی علیہ السلام فرمای جاء یوم القیامت، دا په قرآن باندې روټۍ خوړون کې پیسې اغستون کې مولا را بشي پرز د قیامت، ووجهه عظم، داغه په مخ باندې به اډوکی ښکاری، اډوکی بی، لیس علیه لحم، هیڅ غوښه به په دې مخ باندې نه وي. الله به داغه د مخ نه دا غوښه لري کې اډوکی به پاتې شي، هغه نورانیت به بالکل ختمي، یعنی ښه مخ به نیولې را روان وي. ولی د الله د کتاب د قرآن زده کړی قرآن لوستو صرف دی د پاره چې د خلکو نه په دې خوراک وکړي. لکه اوس تاسو مولیان صاحبان وګورئ، حفظ وکړي په ماشومانو باندې، په خپله حافظ وي، په خپله مجویدي تجویدي کړي، دی د پاره چې په یوځي کې ختم القرآن کېږي، ختم شریف مړو پسې کېږي، یا د پاره د روزګار، یا دی د پاره چې فلان کې کس تلې روان دی بهر ته چې هغه په خیر خیریت سره ورسیږي، دی له ختم کوي. یا چا دکان د کار د روزګار افتتاحي، دی له ختم کوي، چڼې مڼې راوغواړي او هغه کېنوي، په هغې باندې ختم شریف کوي. قرآن ټوټي کې سپاری کې هر یو له ورکوي. خو یاد ساتئ د دوی اصل مقصد څه وي چې دوی هلته ځي ختم کوي، مقصد یې ګورې دا نه وي چې په دې سره هغه مړی الله پاک وبخي، یا په دې سره د هغه سړي روزګار ښه شي. قرآن مې مخې ته دی قسم پې درته کومه چې د دوی زړه کې څه وي چې خوراک به څنګه راکوي، مونږ له پیسې به راکوي او که نه دقې زړه کې وي. او دا زه دوره په یقین سره د قرآن مخې ته ځکه لګیا ما دې سره ډېر وخت تیر کړی دی مولیانو سره. نو مونږ د علاقې مولا نو مونږ به اکثر جمعات ته لاړو، مونږ ته به راځي ختم دی، هغه خو مونږ هم واړو نه پوهېدو، نو مونږ ورته زه صحیح ده مولوي صاحب سره به ختم لځو، ختم له به لاړو، مونږ له به سپارې راکړې، دویمه درېیمه یا په منځ کې آخري سپارې چې دا وایي. نو زه خو به په صحیح نیت لګیا وم، ما به سپاره ویل، بعضې نور هلکان به و هغې به لګیا و، منځ کې به 3-4 پاڼې همداسې پرېښو، مخکې به ور واوړېدل. مولوي صاحب خپله یقین په الله کې یو سپاره به پوره نه کړی شم، نو څو سپارې به ټولو خلکو وي او د ټولو سترګې به څه ته وي دسترخوان ته چې هغه به یې راوړو، نو چې په دې اوس ږدي څه شی، او د مولا به پیسو ته خیال و پیسې به څومره راکوي، هغه چې به خلکو 700-800 ورکړي، بهر چې به راووتو ما به ځه، مونږ خو شکر دی مالي لحاظ سره ښه یو، ما به اغستم نه چې د نورو چڼو له خو ورکړي، چاله به یې نه ورکولو. نو چې داسې مولایي چې هغه قرآن لولي خو دې دپاره چې خلک پې ماله پیسې راکړي، نو د قیامت په ورځ به حال دا وي چې دی به ډېر زیات بد شکله راخوشي را روان وي.
دارنګ پر رجوع کې تاسو ګورئ چې کله تراوی کېږي ختم په تراو کې دا یاد ساتئ په تراو کې ختم نه فرض دی نه واجب دی نه سنت مؤکده که چاو کو ثواب دی که چاو نه کو ګناه نشته په سعودي کې کېږي دقه رنګې تراوی چې وي او پای کې ختم القرآن کېږي دا صحیح دی په دې به انشاءالله الله ډېر اجر درکوي او یو زمونږ د دې ملک قرا صاحبان دي دی وی 3 قسمه ختم دی چې کله ورځي ورله ډیلینګ ورسره کې نو ته ورته دا 3 قسمه کوم دی وی یو داسې ختم دی چې هم به تاسو په پوهیږئ هم به زه پوهیږم نو د هغې 10,000 روپۍ دي وی بل داسې ختم دی چې په هغې به زه پوهیږم خو تاسو به نه پوهیږئ د هغه 20,000 روپۍ دي وی دریم قسم وی داسې ختم چې نه به تاسو پې پوهیږئ او نه به زه پې پوهیږم وی د هغې 10,000 نو عوام خو هم ډېر ایماندار دي وی هغه 10,000 والا به صحیح وي چې نه پې ته پوهیږئ او نه پې مونږ پوهیږو قسم درته کوم د قرآن مخې ته زموږ په دې ممالکو کې الا منشاءالله ډېر کم به وي هغه مساجد چې حق د قرآن پکې ادا کیږي خو چې څومره بېعزتي بې حرمتي د رمضان په میاشت کې د قرآن کیږي په نورو میاشتو کې نه کیږي تاسو ګورئ سپیکر یې لګولي 4 چاپېره څومره په تیزۍ سره دې قرآن وایي بعضې بدبخته پکې د یو شپې ختم هم کې په یو شپه کې ټول قرآن ویل دا قرآن سره هم ظلم دی عوامو سره هم ځان سره هم په دې ګورې اجر و ثواب نه میلاویږي بعضې پکې د 3 شپو ختم وکړي بعضې د 5 شپو ختم وکړي فارمیلټي د پوره کوي نو چې تاسو ختم کوئ زړه کې هم دا چېرته راغلي چې الله یې زمانه قبول کړي نو ما په رمضان کې شپږ 7 ختمونه وکړه نو 7 ختمونه خو دې کړي خانه دا ووایه چې په کوم صورت باندې پوهېدې چې تا کله صورت لوستو الحمدلله باندې چېرته پوه شوې قل هو الله احد باندې پوه شوې یا فازلهما الشیطان عنها فاخرجهما په دې وزله تیر شوې ته بې پوه شوې دا قرآن لوستل دې دپاره کوي په رمضان کې هم چې موږ له پې خلک پیسې راکړي او بعضې قاریان ما داسې هم لیدلي دي چې د 5 شپو ختم په یو جومات کې وکړي نو بیا بل ځای کې ډیلینګ کړي دلته به د 3 شپو کوم بل ځای کې د 10 شپو به کوم بل ځای کې به د 3 شپو کوم نو د رمضان میاشت دا د دې سیزني په دې سیزن کې دی 100 روپۍ لکونه ګټي چې قرآن ته دې لولي چې خلکو نه پې پیسې اخلم خوراکونه کوم قیامت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې بد شکله بدحال به را رواني بل حدیث دی دا مسند احمد امام بهقي دا حدیث ذکر کړی وَاقْرَؤُوا الْقُرْآنَ وَاعْمَلُوا بِهِ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قرآن لولئ قرآن وایئ تشوینا نه دی چې تلاوتونه کوه فتلقى آدم من رب کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم او تیریږه نه اقرؤوا القرآن قرآن لولئ بیا فرمایي وعملوا به او عملم کوئ په دې قرآن عمل کله کیږي عمل هله کیږي چې تاسو خو پې پوهیږئ که نه نو ثابته څه شوه چې قرآن لولئ خو په داسې انداز کې لولئ چې تاسو پې پوهیږئ او بیا په دې عمل کوئ دا معنی ده قرآن لوستل قرآن تلاوت ګورې تش دا نه دی چې الفاظ وایه الفاظ وایه سره د معانیو چې ته پې پوهیږي نو هله ستا تلاوت کامل دی او که ته آیتونه وی خو پوهیږي پې نه ګورې ستا تلاوت ناقص دی دا کامل کا دا پوره کا او عمل پې وکړه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ولا تأکلوا به او خوراکونه کې په دې قرآن چې د خلکو جیب ته غلې چې پیسې به راکوي او روټۍ به راوړي راله نه صرف دې دپاره چې عمل پې وکوي قرآن دې له لولئ بل حدیث دی د ابو داود شریف ابن ماجه هم دا حدیث ذکر کړی دی عباده ابن صامت رضی الله عنه وی ما اصحاب صفه قرآن خودو اصحاب صفه دا مسجد نبوي څخه یو چبوتره وه چې د لرې لرې ځایونه به صحابه کرام راتلل نو دلته به دیره وو لکه څوک به د روم نه راغلی او څوک به د حبشې نه راغلی او څوک به د فارس نه راغلی کورونه یې لرې وو نو دا غزي کې به دیره وو په دې صفه کې په دې چبوتره کې ځکه ورته اصحاب صفه وایي نو دی به دلته شپې ورځې تېرولې نو عباده ابن صامت وی ما غی ته قرآن خودو یو سړی رالو مال کمان راکو کمان چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم له لاړم
او حال میں ورته نو حضرت فرمایل ورسوي ورته وی ان كنت تحب ان تطوق طوقا من نار فاقبلها کچریته دا خوخه چې پرز د قیامت دا کمان توق ګرځي د اور او ستا غاړې ته واچول شي نو دا قبول کړه دا واخله آهار واپس کا کمان واپس کا ولی هغه ورکړو د دی وجه چې قران ورته لستو نو د قران کریم د لستو د وجه د حدیث د پیغمبر د بیانولو د وجه کتاله سوک څه شی درکی داته وا نخلی عام داس یو تن تحفه در کوي د مینې د وجه مینه کوي در سره وي استاد می یا شاګرد یا دوست می یا خپلوان می دا تحفه زدر کوم تم ورله ورکی بیا صحیح ده خو کته دې د پاره ورکی چې ما ته قران خي د قران د وجه ور کوم ګوره دا مور کوي یو بل دا به د قیامت پرز در لتوق ګرځي او په دې سټ به درته واچي نارنګ بل حدیث دی ترمذی شریف کې دا حدیث موجود دی وی من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس وی من قرأ القرآن فليسأل الله به څوک چې قرآن لولي نو غواړي دی د الله نه په وجه د دې قرآن دی ولستو او دی ویلو نو اس کا ستاسو شي ته حاجت وی ضرورت وی الله پاک نو غواړه نبی علیہ السلام بیا فرمای نو یقینا زر دې چې قومونه براشي چې قرآن به لولي او د خلقونه په هغې باندې به پیسې غواړي فانه سیجیء اقوام نو پس یقینا زر دې چې رابشي قومونه خلق براشي يقرؤون قرآن به وی يسألون به الناس غواړي به په دې باندې د خلقونه پیسې سوال به د خلقونه کوي د وجه د قرآن د لستونه الله پاک دې مونږ دین او ساتي داغه دور دی داغه وخت دی چې رسول الله سلام ذکر کړی دی استاد وګوري چار چاپیره سوره ملایان مفتیان صاحبان دي هغه قرآن لولي صرف دې د پاره چې د خلکو نه په سوال کوي چندی راوړي زکاتونه راوړي فطرانه او سرسایه او سرمنه راوړي دا د سرمنو ملایان نو دا سا حدیث د رسول الله سلام نورم غنا حدیث دي په دې باب اوسا اقوال ذکر کوم د علماء د ائمه چونکه دلتا زیات تر خلق احناف دي ځان ته حنفیان وي نو د احناف د پاره دا یو تحفه ده چې ته ځان ته حنفي وي نو راشه چې زه تاته یو حنفي وخم چې چاته ته د خپل ځان نسبت کې امام ابو حنیفه رحمه الله داغه په دې باب کې څه مسلک دی هغه سوې آیا په دین باندې اغستې شي پیسې او کنا نو امام ابو حنیفه قول مبسوط دی د امام سرخسی رحمه الله داغه کتاب دی مبسوط د امام سرخسی باب الکسب کې هغه قول د ابو حنیفه رحمه الله ذکر کوي هغه وی کل طاعت یختص بها المسلم فالاستجار علیها باطل کل طاعت هر هغه طاعت هر هغه امر د الله یختص بها المسلم چې مختص شوی دی مسلمان د پاره چې هغه به دا عمل کوي لکه مونځ کول قرآن لستل روجی نیول حج کول جهاد کول هر هغه طاعت چې په مسلمان باندې خاص شوی چې دی باغ کوي مطلب د دین هر یو کار خاص وي کنه دا په مختص دا بکی نو فرمای فل استجار علیها باطل په دې پیسې غستل مزدوری غستل دا باطل دي ښا باطل څه شی وي چې حرام دي پاغه پیسې غستل حرام دي پیسې په ناخلي دا فتوا ده د امام ابو حنیفه چې څوک ځان ته احناف وي او په دین پیسې اخلي دا دروغ وي دا دروغ جنان دي دا احناف نه دي کدی حنفي وي د امام ابو حنیفه مانو دا یو شاګرد دی د امام ابو حنیفه رحمه الله عبد الله ابن مبارک رحمه الله وفات شوی دی په 181 هجری کې او دا د امام ابو حنیفه خاص شاګرد دی وګوره په اول کې دا عبد الله ابن مبارک رحمه الله دا د بسندري ویلی دا عاشق شوی او پچا کوسو کې اکثر ولاړ د بسندري وی د دین ډیر په غفلت کې الله په خپل فضل کو دین ته کینو
او نن تو ګور عبد الله ابن مبارک یو نوم ګرځیدلی دی ښه په حدیثو کې امیر المؤمنین دی امیر المحدثین دی داغه یو هم سبقیو اسماعیل ابن علیہ رحمه الله المتوفى یوسل 93 هجری کی وفات شوه دی نو دواړه هم سبقیانو د امام ابو حنیفه او د نورو د ابن عون او ابن سیرین شاګردانو پاتې شوي نو اسماعیل ابن علیہ ته بادشاہ وقت د قضاوت عہده ورته ورکو نو هغه قبول کاغه عہده نو عبد الله ابن مبارک ته پته ولګید چې زما هم سبقي د وجه د علم نه د وجه د دین نه د وجه د قران او حدیث نه قاضي شوی دی نو دا اوس ګوري قاضي شو خد دی د وجه هغه ورته اشعار ویلی دي ښه هغه اشعار داسې دي یا جاعل العلم له بازیا اے ګرځون کیا علم لباز علم نه دی باز جوړ کو یستاد بهم وال المساکین اوس خکار کې پدی باندې د مالونو د مسکینانو د مالونو خکار کې په خپل علم احتلت للدنيا ولذاتها بحیلة تذهب بالدین تا خو دنیا او د دنیا خوندونو ته چل جوړ کړي دي خو په دې چل سره ګوریات ساته ته به دین ختم کی فصرت مجنونا بها بعدما كنت دوا للمجانین نو ګرځېدې ته لیونی پس دا غنه چې تا به د خلکو د لیونیانو علاج کولو ته خو خپله لاړې لیونی شوي نو بیا ورته وي این روایتک فیما مضی عن ابن عون و ابن سیرین څه شو هغه روایتونه چې تا د ابن عون او د ابن سیرین نه اورېده این روایتک فی سردها فی ترک ابواب السلاطین څه شو هغه روایتونه چې د سلاطینو د ابوابو په ترکولو باندې تا اورېدو چې د بادشاهانو در ته به نه ځې نن د بادشاه په دربار کې پروت نو بیا وایي ان قلت اکرهت فذا باطل که چېرې ته دا خبره کوې چې یاره زه مجبور شوی وم فذا باطل نو دا خبره باطله ده حقیقت څه دی زل حمار العلم فی التین ته د علم خر وې او په خټو کې وښویدي دوره سخت الفاظ دا عبدالله ابن مبارک د خپل هم سبقي اسماعیل ابن علیہ په باره کې ویلي دي خدام ګورې لوی سړی و دام سردارو د محدثینو سید المحدثین ورته وایي دا معمولی سړی نه دی اسماعیل ابن علیہ خو چې کله د خپل علم د قرآن د حدیث د علم د وجې د قضاوت قبول کړی دی نو هغه په داسې سخت رد کړی دی نو هغه ته چې دا خط کله میلاو شو نو فبکا هغه په جړا شو واستعفا او استعفا یې ورکړه ښه داسې خلک وو دا نه چې په ضد شو اړم شو او هغه ځان له بیا دلیل لټوله که د دې زمانې دا مولیان دا بېغیرته ناکاره مولیان په سیاست کې هر غل غشایو خوړه د ښځو په مجالسو کې کېناستل د ټنګ ټکور په مجالسو کې کېناستل د غلو سره یو ځای شول نو دی ملایانو ته چې ته اوس نصیحت کې دی الټا د دین نه پکې دلایل ګوري د جمهوریت د دې خوش نظام غوندې نظام د پاره دی پکې دلایل ګوري دا دوره بې غیرته شو دا مولیان ناغه په جړا شه اسماعیل ابن علیہ او استعفا ورکه فی الفور د دې زمانې دا بې غیرته ناکاره مولیان به داسې وکړي چې ته ورته د پیغمبر حدیث وې تو ورته یاد دهانی د آخرتو کې د قرآن او د حدیث د پیغمبر نه دلیل ورکی دا دلایل منی دی بولټه تا ته وی چې دی ګستاخ دی دا قول تهذیب التهذیب کې حافظ ابن حجر اسقلانی هم ذکر کړی دی ابن جوزی صفت الصفوه کې هم ذکر کړی دی دا قول د عبدالله ابن مبارک رحمه الله دین علاوه د امام ابو حنیفه یو بل شاګردو ګوره داغه د شاګردانو حواله زکه در کوم چې دی ملک کې ځان د احناف وای حنفی خو چې بیا دی مسلې د اجرت تراشي نو بیا خفي شي داغه یو بل شاګرد فضیل ابن عیاض رحمه الله وفات شوی دی په 180 هجری کې دا د امام ابو حنیفه یو خاص شاګردو اول دی ډاکو سورۃ الحدید کې به ان شاء الله داغه تفصیلی واقع درته ذکر کوم چې دا څنګه بیا په سم لارې باندې راغلی او توبه یې ویسته دی د خراسانو دی ډاکو
بیا چې دی کله د یو واقع د وجې دا کې پرېښودې او د امام ابو حنیفه رحمه الله او د نورو لویو لویو علماو په قدمونو کې کېناسته علم حاصل کو فضیل ابن عیاض وګرځېد دا ځان له یو نوم دی هغه وی لأن اطلب الدنیا بالطبل ومزمار احب الی من ان اطلبها بالدین وی کچره زه دنیا طلب کوم په سبب د ډولکی او د باجه او سرنا د دې په سبب یعنی زه ټنګ ټکور دمامی کوم او پاغي باندې پیسې ګټم وی دا پیسې زما خوخیږي دا پیسې ما ته خلګي داغه پیسونه چې زه په دین باندې ګټم ښا دا قول د چا دی د فضیل ابن عیاض دا زمانه دی او نه زما د نیکه قول دی فضیل ابن عیاض هغه لوی عالم لوی شاګرد د امام ابو حنیفه وی چې زه په دمامو پیسې ګټم دا پیسې زما خوخیږي داغه پیسونه چې څوک په دین باندې ګټي داغه د خبرې حاصل څه دی چې د ډمانو پیسې خیدي د مولایانو د پیسو نه لکه مولای په دین ګټي او ډمې په ډولکی باندې ګټي د دې مثال داسې دی چې په یو چت کې استاد محترم لدی الله عمر علم ورکي هغه یو مثال ذکر کوي چې په چت کې وي ډوډۍ زوړنده ده او تا سره څه شی نشته تا هغه روټۍ ته ځان رسول غواړي نو یو تن ډم وي نو هغه ډولکی باجې د اشیا کې دي او پاغي ودرېږي ځان لا هغه رزق راوالي او بل خوا بل تن هغه دین قرآن احادیث د پیغمبر د خپو د لاندې کې دي پاغي ودرېږي او ځان لا هغه رزق راوالي نو تاسو ماته وې د چا رزق حرام شه د چا رزق باطل شه نو دی وجې فضیل ابن عیاض رحمه الله وی چې د ډمانو پیسې زما خوخیږي دغه پیسونه چې په دین باندې وګټم دا رنګ نور داسې لوی لوی علما تیر شوي دي لکه امام بخاري رحمه الله امام بخاري ته حاکم وی چې زما بچو ته سبق خایا زما په کور کې ناغه ورته ویل چې دلته را لګه د عام خلکو سره دي کینی بادشاہ ته د څه کلک خبر وکړه بادشاہ ورته دلته برازي ویل تاړو درزم نه دلته برازي او دی خلکو کې بناستی بادشاہ وی زبر دی ملک نو شړم یو می شړه ناغه جلا وطن کو خواغي علم نه دی ذلیل کړي ښا یو بل عالم دی خلیل ابن احمد د نحو ډیر لوی عالم دی وفات شه د 1515 هجری کې هغه یو ځل بادشاہ وزیر راولېږلو چې تراشه زما بچو ته سبق خایا دلته بدر لزایم در کوم ځان سره او د میاشتې 1000 روپۍ به هم در کوم دغه وخت 1000 روپۍ خو به ډېرې پیسې وا دا که د دې زمانې مولا ته ووایي مولا خو ورپسې ایمان هم پرېږدي دا کور ته لاړو وچه ډوډۍ پرته و هغه ځان سره راوړو او هغه په دې خپه باندې په دې پتون باندې کېښودو نو وزیر ته وی خطا سوی اوس وایا نو وزیر ورته وی چې بادشاہ داسې وی هغه وچه ډوډۍ ډیره کلکه شوې و هغه راواخسته د غاښ د لاندې کېښود ټکې ورکړو ویې نو چې هغه وخوړو وزیر ته وی خلیل ابن احمد دا وچه ډوډۍ خوړلی شي خو هغه علم نشي سپکولی حالانکه په هغه باندې ډېرې سختې ورځې وي د پیسو د خوراک او د دې اشیاو قلتو خلیل ابن احمد دین د الله قرآن د الله سنت د پیغمبر علیه السلام هغه ذلیله کړی نه دی د دې زمانې مولایان له دې الله هدایت ورکړي سوره ظلم د دین سره وکړو سوره ظلم د قرآن او د حدیث د پیغمبر سره وشو چې دا ذریعه د معاش وګرځولو څوک په سکولونو کالجونو یونیورسټو کې او څوک په مدارسو کې دا ټول یو شی دي شیخ عبدالقادر جیلانی المتوفى 1501 هجری نجیب الطرفین حسنی او حسینی دی ټولې پیژنئ وختي مې یو مولا اورېده بدبخته غوث پاک کولو دا غوث پاک هم دی شیخ عبدالقادر جیلانی ته وایي هغه تاریخ دی چېرته ځان له به ذکر کوو نو دوره غوث دی فریاد رس دی لوی چې ځان نه مرګ نه دی لرې کړی او دا غوث پاک دی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله بادشاہ ورته خط راولېږه چې تراشه زما دربار له زه طالب بادشاهي در کوم سلطان سنجر د نیمروز بادشاہ
هغه ورته تراشه زه تعالی عہده در کوم. نو شیخ عبدالقادر جیلانی ورته روستو خط پسې ولیکه وی چون چتر سنجری رخ بختم سیاه باد در دل بود اگر حوث ملک سنجرم آنگاه یافتم خبر از ملک نیم شب من ملک نیم روز را به یک جونم خرم. وی چون چتر سنجری په خوا به د بادشاهانو په دې سر باندې چې کم تاج و په هغه تاج کې به داسې توره غوندې کپړه لګېدلې وه قیمتي هغې ته یې چتر به وی. نو وی چون چتر سنجری رخ بختم سیاه باد زما د بخت زمان نصیب دی تک تور شي د بادشاه د دې چتر غوندې در دل بود اگر حوث ملک سنجرم که زما په زړه کې معمولی غوندې حوث خواهشي د سلطان سنجر داغه د بادشاهت داغه د عہدو که زما په زړه کې معمولی هم د هغې حوث خواهشي زما نصیب دی تک تور شي د هغه د دې چتر په شان. ځکه هغه وایي آنګاه یافتم خبر از ملک نیم شب ما چې د نیمې شپې د بادشاهته خبر اغستی دی او ما هغه لیدلی دی من ملک نیمروز را به یک جونم خرم زه د نیمروز دا ملک د دې دا بادشاهت دا د یو وری د دانې په قیمت هم نه اخلم. نیمروز ته زه خپله تلی ما لیدلی دی. نو د دیزی د بادشاهت زما په زړه کې بالکل د دیزی د عہدې زما په زړه کې دوره هم هوس نشته خواهش نشته چې زه دا بادشاهت والم. دا خلکو دا علماو نه کې د دې زمانې تراشه یو لوی عالم ته به عہده ورکړي که نه ته ګوره په ټوپونو به دې ور رواني. یو بل عالم دی مجدد الفسانی شیخ احمد سرهندی باندې مشهور مجدد الفسانی باندې مشهور نوم دی شیخ احمد سرهندی. دا هم ډېر لوی عالم دی. د هغه کتاب دی المکتوبات 33واں مکتوب کې هغه لیکلی دي وی تدریس و افتاء وقت نافعن که خالص لوجه الله تعالی سبحانه باشد. وی درس و تدریس فتوی علی خلق له فائدہ ورکي چې خالص دا د پاره د رضا د الله وي. بیا وی علماء سو کې به مرض این دنیا گرفتارن او ناکار ملایان چې د دنیا په دې مرض کې گرفتار دي دنیا پرستی کوي دیله تدریس نه کوي دیله فتوی نه ورکي چې الله په رضا شي نه د دنیا د پاره کوي دین را ذریعه معاش ګرځانیدن ځکه دوی دا دین ذریعه د معاش ګرځولې دا ځان له کسب ګرځولې. ایشانن علماء سو دا ناکاره ملایان دي و شرار مردمو په خلکو کې بدتر ولصوص دین او د دین غلی دي. ښه دوره سخت الفاظ دا چې څوک په دین پیسې اخلي په فتوو پیسې اخلي په منځ امامتي او اقامت باندې پیسې اخلي د خلکو نه هغه وایي دا علماء سو دي ناکاره ملایان دي دا په خلکو کې بدترین خلک دي دا د دین غله دي. او ته د خپل زمانی مولا وګوره اته ماته پکې یو تن داسې وښی چې هغه غل نه وي و یاره د دې د ملایانو سره نه لګي. نو زمونږ د داسې ملایانو سره څنګه ولګي چې هغې غله وي د دین هغې په خلکو کې بدتر وي هغې علماء سو وي نو زه ورته څنګه عالم ویم. دا یاد ساتئ د 8مې صدۍ نه مخکې چې د یو عالم روزګار بنو روزګار د هغه به چا فتوه هم نه اخسته ځکه چې د هغوی به دا خیال وي دا به دین خرڅوي. او نن فتوه په پیسو په 500,000 روپو ته لاړ شه فتوه ترې اخیستی شي د کراچۍ د دې مدارسو نه په 500,000 روزګار یې نشته ته ورته سبب د ګزران دی څه دی ذریعه د معاش. دا یو ملا ته وایي ډېر لوی ملا دی د دې ټولو قائد ملت دی قائد ملت اسلامیه هغه ته تپوس کوي وایي ستا ذریعه د معاش څه شی دی وایي دا غیبي امداد دی د الله د طرفه دا غیبي امداد د ابو هریره سره نه و د رسول الله سلم سره نه و د نورو سره نه و د دې زمانې د مولا سره غیبي امداد. نو د دې روزګار نه دی معلوم حالانکه تمامو پیغمبرانو به روزګارونه کولو یو څه پکې ذکر شوي دي لکه مبسوط کې امام سرخسی وایي د انبیاو خپل کسب وی کانا نوح بارکی وی نجارن آغا ترکانو کشتے سے نه جوړي ترکانو آغا کشتے جوړو. ابراہیم علیہ السلام بارکی وی آغا با د کپڑو تجارت کولو. ادریس بارکی وی خیاتو درزیو جامع بے گنڈلی. موسیٰ علیہ السلام با گڑی سرولی. نبی علیہ السلام هم تاجرو گڑیم سرولی دی. نور پیغمبران هر یو پیغمبر خپل یو کسبو
بعض علماء هم هغه ذکر کوي مبسوط کې امام سرخسی لکه ابو حنیفه دم د کپړو تجارت کولو. شمس الائمه حلوائی د به حلوا خرڅو. ابو بکر جساس د چونی کار باغه کو. ابو بکر خصدا موچی او ابو بکر یو بل عالم دی. امام قدوری دی کولالو. نو لوی لوی علماء خداغي خپل کاروبارونه خپل تجارت باغی کو نه کی دین فروشی. او د دې زمانه ناکار مولایان ناکار علما چې بیا پاسیږي وي مونږ د پیغمبرانو حقیقي وارثان یو. تاسو چې وارثان شوي د پیغمبرانو نو زه داسې وراثت سره منم نه. دا به څنګه وارثان چې دی به د پیغمبر میراث خرڅي په پیسو په 2 په 20 روپو. الله پاک منه فرمای ولا تشتروا بیااتی ثمنا قلیلا او ماخلی پایتونو زما ثمنا قلیلا دنیا لګیا پیسې لګي وا نخلی ګوري. بنی اسرائیل ته ویلي نو چاغي تی وې ته په درجه اولا سره وې چې تی سره وا نخلی او بیا وی و ایایا فتقون. دا اوس بل امر همین د 2 نواهیو نه یو کړه انکارونه کی د دې حکم نه پیسې په وانخلی پدی حکم باندې. اوس وی و ایایا فتقون خاص زمانه ویریږي زمانه او د الله نه ویریږي او خلکو کتاسو کې د الله یروي نو د الله نه ویریږي او د الله دین مخرسوي د الله دین مرستو کې انکار ته مکوي. فتقون تقوا وضاحت مونږ رستو کړي دي په دې سورۃ البقره کې آیت نمبر 2 د لاندې هدل للمتقین. نو د دې غنې معنی الته مونږ کړي دي خو معنی ته دلته صدا معنی د یرا ځان بچ کول د الله د حکم داغي د خلاف ورزنه. فرهبون د لاندې هم وضاحت کړي دي چې فرهبون او فتقون کې فرق څه دی. نو که څوک قتل غواړي 40 آیت وګوري په لیست کې 40 آیت موجود دی. فرهبون او فتقون وضاحت غزي کې شوی دی. نو په دې آیت کریمه کې الله رب کریم اوامر ذکر کدوا امنو بما انزلتو ویا فتقون او نواهی ذکر کو ولا تکونوا ولا کافرین بی ولا تشتروا بیاتی ثمنا قلیلا. سبانی سبق کې ان شاء الله ولا تلبسوا الحق بالباطل اغا اول اصل د يهودیت هغه به مونږه آینده سبق کې وایو ترجمه کوم غوږ کې دي. وامنو بما انزلت او ایمان وروړي پاغه کتاب انزلت چې ما را لېږلې دي. څنګه کتاب د مصدقن تصدیق کوونکی دی لما دغه کتابونو ما کوم چې تاسو سره دي. ولا تکونوا مکیږي ولا کافرین بی اول انکار کوونکی په دې قران. ولا تشتروا ماخلی بیااتی پایتونو زما ثمنا قلیلا پیسې لګي. ویا فتقون خاص زمانه ویریږي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.